یک روز خرابکاری حتما به وجود می آید. در مسئله افغان هم ملاحظات آقای بیژنپور داشتن. در 200 سال پسین ساختار یک ساختار قومی است. اقلیت های کوچک قومی در شما دیگه به چه نام یاد میکنین زمانی که تحمیل میکنین بر روی یک نام و یک واژه مشخص را؟ دیدگاه شما در این مورد چیست؟ ګورئ زه یوې موضوع ته اشاره کوم که چیرې د 200 کاله قومي موضوع وای او قومي سیاست دلته چلیدی نو زما د افغانستان په اداراتو کې به اوس پښتو اوج کې وای او دري به د پښتو په ځای کې وای. ګورئ که پښتانه په قدرت کې وای نو دري به د اداراتو څخه وتلی وای، د ښار څخه به وتلی وای او اوس به پښتو د هغې ځای نیولی وای، دري به راغلی وای پښتو ځای به یې نیولی. ایوه پښتانه سره کښېنه ډېره خوږه دري در سره وایي، اما دري ژبه یې په ډېر مشکل تا سره پښتو وایي. څلور پښتانه لس پښتانه چې سره ناست دي یو تاجک چې ورشي هغوی د دې دپاره فارسي ورسره وایي دري ورسره وایي چې وطندار مې دی خیر د افغانستان دی تا سره خپله دري وایم. پښتون ورته وایي چې دري ستا ژبه ده زما ژبه ده د دې وطن دري وایه. دوی وایي چې نه زما ژبه فارسي ده د ایران نه ریښه لري. نو ایران پسې مه تړه ته ځان ته ملت یې. دوهمه موضوع په تذکره کې ورته لیکل کیږي چې تاجک ازبک پښتون بل 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 دا مشکل خو څوک نه لري، اما د ملت په ځای کې ورته لیکل کیږي ملت خو باید یو نوم ولري. ملت شی ولیکي؟ ملت ورته نورستانی ولیکي؟ ملت افغان دی. پاتې شوه د سرحداتو موضوع چې یاده شوه. تاجکان ویشل شوي دي، ازبکان ویشل شوي دي، ترکمنان ویشل شوي دي. دا خطونه چې تاسو ګورئ د افغانستان سرحدات د حقوقي بڼه لري. موږ دا نه وایو چې پښتانه ویشل شوي دي ډېر پسې خفه یو، نه موږ په هغه خاوره پسې خفه یو چې انګریزانو رانه بیله کړه او په ډالۍ کې پاکستان ته ورکړه. اصولی صاحب مشخصا در این بحث اگر از شما بخوایم بپرسم زمانی که افغان نوشته میشه اگر افغانستانی نوشته میشه مشکلش چی است؟ فرضیه را که آقای رفیع مطرح کردن ما حداقل 200 سال تاریخی را پیش میشیم، میفهمیم که نفوس ما چقدر است و مو مثال رو هم که زدن. چرا و مشکل کار در کجا است؟ ګورئ ولې په قومي تعصب د افغان کلمې ته وکتل شي؟ افغان کلمه د هیواد په هر وګړي اطلاق کیږي، دا د ملت نوم دی نه د قوم. افغان پښتون نه دی، افغان تاجک نه دی، افغان ټول یو. په دې خاوره کې چې څوک ژوند کوي افغان دی. ولې د خپل هویت څخه تښتې؟ څه مشکل دی دلته؟ اول د مشکل باید پیدا شي. یوه ستونزه خو شته. هغه ستونزه چې ده هغه ستونزه دا ده چې ما وویل چې معلمین یې په سر کې ولاړ دي، ملت ته دا وایي، د دې تروبیون نه ورته غږیږي، د پارلمان نه ورته غږیږي، د ولایتونو نه ورته غږیږي. یا څوک چې پیسې لري ځوانان هڅوي دې ته، ځوانان د یو بل په مقابل کې اچولي دي. آیا دا وخت د دې دی اوس چې موږ د افغان په کلمه باندې وغږیږو؟ نه، دا وخت د دې دی چې لاس په لاس سره ورکو، اتفاق سره وکړو، د پنجابي په مخ کې وجنګیږو، د پنجابي مخ ته ودرېږو، د ایراني مخ ته ودرېږو، روسیې ته ووایو چې زما په کورنیو چارو کې مداخله مه کوه. بنان مسله دا ده چې استخباراتي خلک دي، دا مریضان یې راوستي دي لکه څنګه چې اشاره وکړه، پیسې د دوی څخه اخلي. دغه موضوعات یې رامخته کړي تر څو چې موږ ملت نشو، تر څو چې موږ په پښو ونه درېږو، تر څو چې موږ هغه ارقام چې دوی ورته اشاره وکړه هغه ونه لرو، تر څو چې موږ رڼې ټاکنې ونه لرو. مسله دلته ده په دې اوسنیو سختو شرایطو کې موږ باید دغه مسایلو ته ګوتې ور نه وړو. دا پرېږدئ 20 کاله وروسته یې پرېږدئ. که بیا ځان ته افغانستانی وایي په هغه ځای کې حقوقي اړخونه کتل کېږي. تشکر.